نو ښه د میلې او د تفریح ډېر ښه ځای و. بالاخره د یو ټینګې ارادې سره او د یو ډېر کوښښ سره او د یو ټیټ ستړیا سره راوختو. دا د نورستان پراټې دي. دا اصلي فلټر اوبه دي، د جنتي وطن اوبه دي، په ډبرو کې را روانې دي او اوس مې دا څښو. سهار په خیر لیدونکو، هیله ده ښه به یاست، وخت مو بخیر وي. لاندې هوټل کې مو په سفرخانه کې مو شپه وکړل، ور راوختلو ناشته کوو او داسې د اوبو پر غاړه ناست یو. نو ناشته وکړو، نور نو ورغوڅو د خیره سره. د نورستان چې کوم ملګری دی هغه راته انتظار دی، هغه ته ورځو کلیو خواته، هغه راسره ځي. نو دا چې پر کومه مو بیایي او چیرې میله ځای راته ټاکي، چیرې خیمه درو، دا ټول راسره وګوري، راسره اوسي. دا پراټه ښکاره پراټې نه دي لکه د باغوړ ډوډۍ دونه پراټې دي. دا که د شوروي په ملک کې واورې دونه پراټه ښایسته دي. داسې ونیسه ور دوی ته معلومېږي، د خپل مخ سره دغه سره ور معلومېږي د اندازه یې دا دی. پراټه نه ده تیاره، طبقي ډوډۍ دي. دا نو د نورستان پراټې دي او د نورستان سهار دی. شاته وینئ شنه شنه غرونه او لاندې شنې سپینې پاکې اوبه. راسره اوسئ، نن نورستان درښکاره کړو. نو لیدونکو د مسافرۍ کار دی ښه. هغه دغه چې راوړلې پنځه غټ پراټې، 5 دانې، یعنې لکه زموږ د کور طبقي ډوډۍ دونه وي. اوس ته ګوره کومه دي شی لا نه دي پاتې، چې یوه یې راوړه دوی ویله دا نس خوړلی بس دا دي اګر دی وخوړل. ولې دې خلاصول؟ تا خو نیسم خوړی. دغه ته راغلي ولا غټ وي مشهور نه وي وکړه داسې وخوړل. نور اماده یو ځو؟ نو درځئ. نو لیدونکو دا دی دغه نورستان او دلته دا دی د بیسیم شرکت د خرڅلاو او خدمتو څانګه ده. نو جالبه خو لا دا ده دا شرکت مخ ته ولاړ دی او بیسیم سیم کارت کار نه کوي. توجه تاسو ته ښکاره کړم. دا دی اوس ته ګورئ، دا مخ ته ورته ولاړ دی. دا زموږ موټر دی، دا نورستان دی او دغه وینئ دا لوړ یو په دا کونج کې یو اټوما دی، اټوما دی سته او بیسیم نسته. نو دا څنګه کار دی؟ په نورستان کې د بیسیم د شرکت مخ ته ولاړ یو، بیسیم سیم کارت کار نه کوي. دا اوس څنګه کار دی؟ ما هېڅ سر نه په خلاصېږي. ښه نو عطاالله ده سره بانډار وکړه. الله زما سره خبرې مه بیا ورته معرفي کړه. زما د طبیعت ځای ته راورسېدلو، بله بانډار ته ضرورت نشته، خو بیا هم ښه دی. ته راځئ چې ور ځای پر ځای سو باره د منصور سره مجلس وکړو. منصور خان خو نو هغه د تبلیغیانو پر چم زوړ ساتي دي. ته څنګه یاست؟ خیر وایه چې د خبرې ودرېږه، موږ خو نه اورو. ما څه درته برابرۍ کې موږ دا وایو
موږ دا وایو تر دې پورې ماته یو خبره را په یاد نو ښه نو ملګرو دا دی په لومړي ځل بالاخره زه هم په خیر سره نورستان ته راورسېدم وایي زه نه د دوی سره دوی خو مخکې راغلي وو خو ما هم لومړی ځل نو ډېر ښه خوند کوي لکه زه داسې احساس کوم زه چې زه یو لرې ځای تللی یم لرې خو دی خو فکر نه کوم چې دا افغانستان ته د هغه خواص ورته راځي خو ما چې دا خوا ولیدل صحیح لیدونکو پیدا کاسمو کو دا شان سوي دي نو دا د دې لپاره کوم چې په کټ ورته وایم چې دا ځای مو د اوس لپاره پرېښوئ ځو لږ مخته غرمه بېرته کېدای شي د لې راسو یا کېدای شي هلته یو ځای خوښ کړو او هلته کښېنو نو راځئ او راسره اوسئ نو بېرته دا دغه پله ته راورسېدو دا ښایسته ساحه ده او دې طرف ته داسې معلومیږي نو موږ چې دا منصور زموږ انډیوال دی ده ته چې موږ البته ده زنګ راووالی سهار به یې وځنډېدلاس ما ورته ویل په حمام کې یو حمامونه کوو درځو هر یې وخندله وایي راسې دلته په دا سیند کې لمبېږو دا وخت وګوره ګرمې اوبه وګوره نو اوس وچ کلک غیرت نیولي یو بس رالو خو اوس ویل ته داسې ځای ته م بیایم چې هلته لمبا هم وکئ او کښېمنئ نو اوس به د ده مخ ته به لا مجبور وي لمبېږو به کنې اوبه دا رقم دي لکه یخی ورته عاجزه دی هر صورت او شیخ نو دا دی ولاړ دی دا پر سر باندې خیمه ده منپر خو نو هغه و چې تاسې ولیدي په کونړ کې پاته سو نو راسره اوسئ نو لیدونکو دا چې دوی اوس زړه نازړه دي لمبېږو نه لمبېږو نور هلته ځان اخته کوي په پرتګاشو په دې شانو ځان نه به ولمبېږي لمبېږي وایي وکې ته ولې دوی څنګه لمبېږي اوبه داسې دي لکه یخی او دا ښایسته ځای خو نو تاسې وینئ پر دا رقم یخې اوبه که مې زما په ژوند لیدلې وې هغه مو چم ورسره وکړي ورته سومول او بیا مې اول مخ په پرېولی اوبو چې ولدی راغوڅ کړي او بیا مې سر په لوند کړي سر چې مې پرېولی والا مې ژر بدن په چخ کې په اوبو ژر راووتم دوی وویل پر سر یې ولاړ دي نسي لمبېدلی ما چم ور وښوی هغسې چم وکړه احمده دا دي یاران نور لویږي پر سر یې ناست دي او ورته ولاړ دي مخام په پرېولي ځان خطا باسي جرسه لار درڅه ورکه سوه نو قدرمنو لیدونکو دغه چینجز وسوه او کالي بدل سوه تور ته ګوره داسې سپین کالي توره صدرۍ
ښایسته نورستان دی و دا کاکړۍ یې راسره پوره کړه نو مو عکسونه واخیستله ډېر ښایسته ښایسته عکسونه موږ ته په خپله ښه خوند راکړي عکسو او ځای خو نو تاسې وینئ چې بلاته شپې لکه جنت داسې ښایسته ځای او ښایسته انسانان او دوی دغه دي د ګوتو سپین سپین کالي دي څنګه سوه ساعت مو تېر شو ته کومه یې چې معلومېږي احمده کومه کومه نه معلومېږي پکښې یا کومه نه راځئ چې ځو یو خوراک مرک به وکړو داسې په ماغزه سره در وصل کړو نو ښه د میلې او د تفریح ډېر ښه ځای و او که اوس ولې هېڅ شی مو نه دي پرېښي معنا کثافات و دا شیونه مینو مو نه دي پرېښي خپل شیان مو ټول کړلی بغل ته مو کښېښولی نو ځو د خیره سره بېرته د موټر خواته د ډوډۍ بیا ځوان درته ویلي چې ډوډۍ موډۍ به وخورو که څه بجې د ډوډۍ اوښتې دي ډوډۍ وخت نه دی خو خیر نو اوس چې نه مو د خوړلې نو غوښت خو غواړي دلته به فرشه ورکړو یو ډوډۍ موډۍ به وخورو دا هوټل ته راغلو او ځکه چې ناوخته سو په اکسو بجې شانو نو به تیاره ډوډۍ وخورو نو لیدونکو دا ډوډۍ وخوړل سوه په دغه هوټل کې او اوس منصور راته وایي هغوس خو نورستان ټوله ښایسته دی منصور وایي د دغه غره هغه سر ته چې وخېږي دلته نو وایي ګرد نورستان تر لاندې دی خورا ښه خوند کوي دا دره ډېره ښه معلومېږي همالته درځه چې وخېږو نو اوس موږ خېږو دغه یو درې ځوانان خېږو دغه دوه ځوانان چې دي دوی نه خېږي رانه چاپېر کوي بوډاګانه و دوی وایي سبا موږ هغه غټ ته خېږو انرژي ورته ساتو او نمال موږ درڅه خېږو نو راځئ چې ولاړ سو وخېږو نو دا نورستان دی وطن جنت نه دی نو څه دي تاسو داسې ورته وګورئ داسې لوړ خېږو دا دی دا د ستړیا واورېده ولاړې اوبه یې راوړلې چې غره ته خېږو اوبه غواړي نو ګورو به چې څوک خېږي څنګه خېږي اشتا ګوه خامخا به خېږي خامخا به خېږي درځه در د مخز در شا در پسې یم په لغته دي ما مکنه وختله درځه نو لیدونکو غره ته خېږو دا درخته په مخه راله منصور خان وایي دغه درخته د دې دغه بوټو دغه کشنې کشنې کترې و دغه دغې رااخو ټوټې بیا موږ په زخمو کې ږدو پر زخمو یې ږدو زخم جوړوي نو وایي دې ته موږ په خپله ژبه کې یودرا وایي نو داسې کار دی درځئ دغه هم دي دا دي و داسې کار دی وطن په بوټ کې لا شفا ده او دا ویني دا شین کړم
شنه مځکه او احمد زوری دي لکه کومکداره موټر و نو لیدونکو داسې کار دی داسې یوازې زه راوختم محمد هلته لرې پاته سو احمد خو بیخي په هغه بل سر کې لږ شته سوی نه راسره معلومېږي سبا بیا یو بل غره ته خېږو د خیر ګورو به نو دا دې بالاخره مو د یو ځای پر ځان راورسوي دا هغه لاندې اوبه دي چې بهېدلې او هغه ښار دی ولایت خوا ده داسې ورته ګورئ دا هېڅوک نسته بس لوړ په دا غرونو کې یوازې د مرغانو اوازونه دي او دا هغه کلی دی او تاسو ورته ګورئ وینې اوس به بېرته زوم آوټ کړو دا دی دغه لري دا هغه کلی دی اشار دی دغه ځای او دغه چې دی دا اوبه دي کومه دي او دا ما او دی نور لاندې پاته سو محمد به ځان ورک سوی د نورستان په غرو کې نو لیدونکو اوس محمد ولیدل صدریانې ورته کښلي دي یوه صدرۍ کښلې دونه لرې ناست دي چې نه زموږ غږ ورسېږي نه شی دغه دي دا دی احمد زنګ راووالی وایي چې څه وایي اورې لا پاته نه ده ډېره پاته ده و دا دې موږ مو وینو په زوم کړی مې ستا اواز اوري خلک بس نو محمد خوا ګرځېدلی وه او ستا سر سره څرخېدلی و دا داسې کلکې ارادې غواړي داسې خو نه دی موږ را زوم کړی ته وده زه زوم آوټ کړم څونه لرې یاست ورک سواست نور خېږو بېرته درته کېږو بله دا ولې هیله کوئ دا لیدونکو ته مو دا ځای ورښکاره کوئ ونو نو دا د لیدونکو بیا ونه وایاست یاره څه وایم چې په زموږ ماسې یوازې نور څوک راختلي دي دلته چې ویډیو دې کړی داسې ورته ګورئ بیخي لرې دی بیخي لرې دا دی ټوله نورستان دا دی دا ګرد نورستان داسې ورته ګورئ بلا دا غرو څوکې دي بلا دورې لوړ هم شی نسته بیا ونه وایاست چې خواري نه کاږي او په دا غرو کې مو ځینې د خوراک شیان منصور خان راته راوشکول یو مې سپین که ومې خوړی دا بل به تاسې ته ښکاره کړم او بیا به یې وخورو دا هغه ډبره ده چې لوړ ما تاسې ته د ښکاره کړم دا ډبره دغه ډبره دا هغه ډبره سوه اوس که دې ډبرې ته د ختلو لار وه دې ته به ور وخېږو که نو بس نور به بېرته لاندې ځو راځئ راسره اوسئ مازې چې څنګه موږ په تاسې نورستان وینو که بل چا در باندې لیدلی و دغه رقم هغه بیا ووایاست ورته یو چا را باندې لیدلی وه وطن جنت نه دی نو څه دی داسې وګوره
څونه لوړ خیژې غونه ښایسته معلومیږي لاندې ټول دا دی دلته اوس خیژو خطای سو دا دی لیدونکو تیز باد او د غره هغه سر ولا نور ځای نشته بس دغه ډبره دا خواته غر ولا خلاص دی داسې ورته وګورئ مړ چې ناست و فرش چې ما ورکړی و د هوټل شین هوټل هغه دا دی دا هغه فرش دی او دغه دوه سپین کالیان چې لږ لږ معلومیږي دغه شا چې دی دغه یو اتولا ناست دی درختې چې شا ده او بید لا فکر کوم ولاړ دی نو دا دوی دي او اوس پرې زوم آوټ کړو چې څومره لرې دا دی بیا ونه وایاست لیدونکو چې زرچینار ګروپ یا زرچینار ټیم خواري نه کاږي بل څوک چې په تاسې وویني داسې ځای دونه لوړ اوس به منصور زنګ ور ووایي زما ټلیفون اکشن ټلیفون چارج خلاص کړي اوس به دی زنګ ور ووایي دی موږ د هغه ځای څخه ویني که نه بیا کې لیدلو د دوی په موبایل به مو ویډیو وکړي بیا به هغه هم در ښکاره کړو چې موږ چیرې ولاړ دا دی تاسو ورته ګورئ د نورستان ته زه باید د غرختنې په ټیم کې وای بس نو داسې کار دی ګورې موږ وینې پر دا ډبره یا موږ پر هغه لوړه لوړه ډبره چې موږ خیږو دا یې موږ مو وینو رازم کړي مو یاست بس نو دا دی استاد درخت چې دې شا ده د هغه ته ناست یې دا غرفه کې شایم غرفه کې دې دورې د غره وخواته دې شا ده تقریبا دا دې راووتې دا دې فرش ته را روان شوې فرش ته و موږ دې وینو دغه نه به دغه دغه لوړ لوړ ډبرې پر سر موږ تا ته اشاره وکړه هلته چې مو در وښول یا هغه سر خوا کې هغه پل لوړ دا یو لاسونه درته شروع لیدونکو یاران خو چې روان سوله تاسو ته ویل چې دا د خیژو او بیا په لاره کې احمد او محمد شال خوریی دوی دغه سوي وو پر سر چکر راغلی وو وضعیت سره خراب سوی وو اوس هغه د غره سر دغه دلته دي دوی اوس چنار او هغه بل نورستاني ملګري هغه دا سپینه ساحه چې معلوم په سر کې دي او دلته زنګ یې راووالی وای په هغه موبایل ویډیو کمال تاسې خو موږ وینئ خو موږ د دې خوا نه وینو بیا هم په یو تکلیف ولیدل نو زه بیا په آیفون را زوم کړم چې څونه را زوم کېږي نه پوهېږم دا هغه دي نار دي دا سپین کالي او تور صدرۍ او لکه نور رانږدې کېدی صحیح دا ده ناست دي ستړی دي لږ چې دی هغه بل نورستاني ملګری دی منصور نو دوی دلته دي او موږ خو نو لاندې ښه په په عزت کې ناست یو ځانونه مو دونه ډېر نه دي ستړي کړي هر صورت ډېره خواري یې وکړه دوی هم بیخي تر ډېره ځایه تللي دي نو اوس به بېرته زوم کړو چې چیرې دي ګر سره دا یو زوم دا یې بل زوم دا یې بل دا یې بل اوهو دا خو بیخي د نقشې څه ووتله نو ډېر 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 لوړ تللي دي بیخي پایان ته یې ځان رسولی پایان نو نه چې شو ته وایي پایان خو نه بل شي ته وایي ښه خیر په هر صورت خو ډېر تللي دي یعنې بیخي په سترګو نه صحیح کېږي سم څوسکوله دا دي یو وار بله رازوم کو بالا بس او دا بالا نه رازوم کېږي که څنګه کار یا دا چې رازوم مې کړل ما آیفون خو نه ماشاءالله نو دا چې ناست دي حتما به دی د هغه ځای زما عکاسي کړي زه د دې خوا د ده عکاسي کوم
داسې کار دی ملګرو دا ولاګونه چې جوړوو درته چې موږ ورته خوند به پر واخلئ نو انشاءالله زه باوري یم چې داسې به خوند پر اخلي دا دې وکړي چې شوانه شم د دې خوانه ما ځان داسې لکه بازاریان داسې پیشني راوتلی یم پیشني بوټونه و دغه شان په پښو دي لا بیا هم راوختم او کوم یو سکیچر میکیچر و یو کریمیچ په پښو کړی وای بیا راختلی شوی در دغه ناسان داسې کار دی دا هغه ډبره ده او دا دوی دي دا دي حاجي دوی مرتاسوي دي لکه چې توره صدري معلومه سه محمد و احمد مهاجر سره ولاړ دي حاجي محمد و احمد لاړه د غرفې خواته دوی هم په پسې سو دا دي یاران په داسې حالت کې دي ښه ده نه اورېدل کېږي نه اورېدل کېږي یا خو ما دلته کیسه ورته وکړه چې څه در پېښ شوي وه پر لارې شاید دوی په هغه ټلیفون کې د هغه کیمرې د لارې دغه کړي بالاخره د یو ټینګې ارادې سره او د یو ډېر کوښښ سره او د یو ټیټ ستړیا سره راوختو ما و منصور خان غمجن نه دا ګر نورستان دا رقم چا ورته پام کېږي دلې چې څوک ولد نه وي او دا ځایونه ور معلوم نه وي هغه بس ما چې پر دا سړک تېر سي بېرته راتېر سوی نورستان مو ولیدی تاسو نن موږ ولیدو او موږ تاسو ته درښکاره کړه چې د نورستان په دا یخو اوبو کې مو ولمبېدلو جنتي وطن او بیا ملي پارک نورستان نو په یخو اوبو کې مو ولمبېدلو د غرو څوکو ته هم راوختو تر څو موږ یې خپله هم وګورو او یو یادګار را سره کښېږدو او هغه تاسې هم وګورئ او خوند پر واخلئ او راسئ او تاسې هم داسې ځایو ته راوخېږئ پروا نه کوئ ستړي دې سئ نکې خوښ دي مور سره یې مشکل نه لري خو پر ژوند خوند واخلئ بیا چې سپین ږیري سئ بیا به ارمان کوئ بیا چې دغونه پیسې درته پرتې وي نو بیا به هېڅ نه سئ کولی ولاړ سئ په منظرو په میلو خوند ځینې واخلئ او هلته مهمه خبره دا ده چې نظافت مراعات کړئ او هلته انسانیت وکړئ د خلکو سره نوي خلک ووینئ رواجونه ووینئ او ښارونه ووینئ غرونه ووینئ وطن ووینئ افغانستان ووینئ مننه راسره اوسئ نور به هم ځو ښایستو ځایو ته نو لیدونکو دا وینئ د غره په سر کې داسې دي لکه غار نو دا وایي که څوک رښتیا پر وطن مین وي نو که در دا ځای ووځې دا ډبره نه در باندې رانړېږي او که غدار یې پر وطن نه یې مین هغه چې در دې ځای وځي په دا ډبره کې به بندېږي نو ګورو به چې څنګه کار دی یعنې مازې سر ولګېدی لا یې د وطن سره مینه پیکه ده نو داسې کار دی راسره اوسئ اوس موږ لکه هغه د غرو په ځای نه وي هغسې ځو داسې پر دا غرو دا ډبره کښېږدو کرار ځو دا نور به ځو لاندې او ګورو به چې څه کېږي نو دا دی لیدونکو ویلنه سم دغه یو ځای لا پاته و تاسې ورته وګورئ د سړي سترګې تورېږي مګر د غونه ښایسته ځای که څوک غواړي چې د خدای شان وویني نو دې په وطن کې وګرځېږي که څوک غواړي چې د افغانستان ښایست وویني نو دې په وطن کې وګرځېږي که څوک غواړي چې د ژوند د خوند واخلي نو بیا یې وارې درته وایم چې په وطن کې دې وګرځېږي او که څوک دا وایي چې وطن جنت نه دی یا وطن نه دی ښایسته یو وارې بیا درته وایم چې په وطن کې دې وګرځېږي تاسې یو وارې په خپل وطن کې وګرځېږئ د غرو څوکې لمس کړئ ټچه کړئ بیا تاسې وګورئ او بیا تاسې ووایاست چې وطن ښایسته نه دی او زه د وطن سره مینه نه لرم بیا تاسې ووایاست داسې کار دی دومره ښایسته وطن دومره ښایسته جوړښت چې خدای پاک زموږ وطن ته راکړی دی نشته په نړۍ کې بل ځای
راسره واوسئ. نو لیدونکو د یو بل معلومات سره بیا ویډیو شروع شوه او درته وایم یو معلومات درکوم چې په نورستان کې هغه د غره سر ستاسې ویني هلته د ابزې وو، پسونه وو، غواوې، په اصطلاح مالونه هلته خېږي په دوبي کې، ځکه چې په لاندې مځکو کې کرنه شروع وي او هلته فصلونه وي، بیا خو نو حیوانان په دې نه پوهېږي، بیا یې خوري، نو دوی بیا د هغه خپل بزې وو، غواوې وو، پسونه وو، دا مالونه هر شی چې دوی لري هغه بیا دوی وخېږي د غرو سرو ته او ټوله دوبی یا د 6 میاشتې همالته ساتي، لاندې نه راټاکوي. لاندې بیا هغه وخت راکښته کوي یا راشو کوي چې ژمی سي او لاندې فصلونه ختم سي. نو دغه پر کومه لار چې اوس موږ تاکیږو دا هم د مالو لار ده، د غواوو د بزو د دغو لار ده چې د دوی لپاره جوړه کړې ده، خو نو بس اوس په تاکېدو د هغه اسانه لار ده او موږ ځو روان راسره اوسئ. تاسو داسې ورته ګورئ لیدونکو، داسې لاندې ډېرې تیزې اوبه بهیږي، اوس به هغو ته ورسو. درځم. نو قدرمنو لیدونکو یو څه په زوره غږ خبرې کومه چې د اوبو غږ تېز دی، دا هغه چینې او هغه اوبه دي چې اندرونې د واورو سره روانې اوبه دي چې لاندې په هغه سیند ګډېږي او هلته او د شوره ډکې اوبه راسره اوسئ. اوبه چې شو اوبه داسې یخې دي ولاکه لاس وروړل کېږي، خو دا اصلي فلټر اوبه دي، د جنتي وطن اوبه دي، په ډبرو کې را روانې دي او اوس مې دا شو. خوند یې وکړي. نو لیدونکو دغه شنې پل چې تاسې وینئ او د پله دې خواته دغه شک دي هغه خونه دغه چې تاسې وینئ دا غټ تیر یا لرګی دا یې خاص د دې لپاره ایښی دی. بیا هغه غواوې چې ما درته وویل چې لوړې ختلي دي چې هغه بیا بېرته د کلي پر خوا ولاړې نشي، نو غواوې بیا د بیا ځای سبیلي سه اوښتلی، هغه د انسانان خپله داسې وغوړېږي، نو غواوې بیا ته وایي نشي اوښتلی دا د غواوو لپاره نو غواوې هلته په غره کې پاته راسره اوسئ ټول معلومات درته کوو. نو قدرمنو لیدونکو بالاخره هوارې مځکې ته راورسېدلو، بیا هم خپل لاندې منظر ته نه یې رسېدلو، نو دا غرو سرونه مو ټوله درباندې وکتل، درباندې ولیدل، دا نوره څو ښایسته او هواره شنه منظر راسره اوسئ پر بله ورځ. لیدونکو بالاخره مې ځان دوی ته راورسوئ ښه روغ او دوی ځایونه نه ولیدل، ما ولیدل شکر دی وطن مې ولیدل. د ده خوا وګرځېدل او بل هلته مړ سوی و، نو ګورې چې اوس دلته څنګه د بیا راغلی دی. دواړو موبایلانو مې چارج خلاص کړي، بیا مې د منصور په موبایل ویډیو وکړله، کیمرې چارج خلاص کړي، بس ښه څه ومو لیدل، خوند یې وکړي. راسره اوسئ. نو قدرمنو لیدونکو بېرته راورسېدو د هوټل هغه خپلې کمرې ته یا خونې ته یا اتاق ته. نو اوس یې څه وساسو، د غره سره راکښته سو استډیاوې او اوس مې په جیب لاس چغ کړي، دا شی مې د هغه ځای سره راوړی دی، ورته اوس به موږ ملګري وخورو، دوی ته بې خوند ورکړم چې دا څنګه خوند کوي. دا خورې؟ خو اوس به وګورو